تازه خبر طالبانو ډیوران ته د 314 بدري ځواکونو سرتیري لیږلي او لوی درستیز پاکستان ته سخت ګواښ کړی. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې د هیواد په یو شمېر هغه ولایتونو کې چې د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه پراته دي د طالبانو ځواکونو لخوا د پاکستاني پوځیانو اغزنتار غځولو مخنیوی او ان جګړه هم وشوه. طالب نظامي مشرانو یو شمېر اقدامات وکړ چې د خلکو زړونه یې خوښ کړ. وستازه د هیواد لوی درستیز قاری فصیح الدین پاکستان ته سخت ګواښ کړی. لوی درستیز قاری فصیح الدین له پاکستان څخه غوښتي څو پر ډیورن کرښه نور د اغزن سیم له غځولو ډډه وکړي. نوموړي پاکستان ته په جدي توګه ویلي چې په ډیورن کرښه څومره اغزنتار چې غځول شوی پر هماغه ځای ودروي او نور د دې تار له غځولو ډډه وکړي او که پاکستان دې کار ته دوام ورکړي نو طالب ځواکونه به چوپه خوله پاتې نشي او د پخوا په څیر به جدي اقدامات ترسره کړي چې مسؤلیت به د پاکستان په غاړه وي. هغه ویلي منو چې نظام ونوی دی او یو شمېر مجبوریتونه لرو، خو دا په دې معنا نه ده چې ګاونډیان به زموږ پر خاوره یرغل وکړي او زموږ خاوره لاندې کړي او موږ ورته وګورو. هغه همداراز ډیورن کرښې ته د بدري 314 ځانګړي ځواکونو استولو خبره هم وکړه. د سپوتنیک خبري اژانس په حواله د افغان پوځ لوی درستیز قاری فصیح الدین تر څرګندونو وروسته چې پاکستان د پر ډیورن کرښه د اغزن تار غځول ودروي، امارت اسلامي پر دې کرښه د بدري 314 قطعي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ملي دفاع وزیر ملا یعقوب هم ګاونډیانو ته ګواښ وکړ چې که څوک افغانستان ته په بده سترګه وګوري او یا د شومو موخو لپاره هر ډول اقدام وکړي نو د طالبانو د چټک او جدي غبرګون سره به مخ شي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال له طالبانو غوښتنه کوي چې دوی د جمهوریت هر ډول کړنه باطله اعلان کړي. نو که جمهوریت په ډیورن معامله هم کړې وي، اوس یې باید دوی د هغه د مخنیوي هڅه وکړي او پاکستان ته د په افغان خاوره د اغزنتار لګولو اجازه نه ورکوي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.